سلامونه د ویډیویي مرکې خپرونې ته مو زه عبدالله حیدرزی هرکلی کوم. د چین ملي ولسي کانګرس او د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د ملي کمیټې 2 کلنۍ غونډې اوس مهال د دغه هیواد په پلازمینې بیجینګ کې روانې دي. چین په نړۍ کې ډیر لوی نفوس لري او په کلیوالو سیمو کې شاوخوا 1500 میلیونه کسان ژوند کوي چې دغه شمیر دغه هیواد په عمومي نفوس کې 14.11 سلنه نیسي. د چین په کلیوالو سیمو کې د پرمختګ تجربې د زیاتو پرمختیایي هیوادونو لپاره د زده کړې وړ دي او ارزښت لري. موږ په نننۍ پروګرام کې له یو شمیر افغانانو سره مرکې کړي او د چین د کرنیزو او د کلیوالو سیمو د پرمختګ په اړه یې نظرونه راسره شریک کړي دي. لومړی ورځو د دوی نظرونه اورو او ورپسې به د همدې موضوع په تړاو د CGTN له خبریالي غوټۍ سره خبرې وکړو او نور هیوادونه او په تیره بیا افغانستان ترې څه ګټه پورته کولی شي. د چین هیواد په اوس وخت کې وروسته د امریکا څخه په هر لحاظ هم د زراعت په لحاظ هم د ټکنالوژي په لحاظ ډیر پرمختللی هیواد دی او سره د دې چې د چین ټول خاوره تقریبا 15% زراعت ته مساعده ده، سره د دې دوی اما 15% نه هم ډیره ګټه اخلي نسبت د مونږ افغانستان کې چې مونږ زراعتي ځمکې ډیرې لرو او زمونږ اړتیاوې هم اکثره د زراعت نه پوره کیږي. خو برعکس د هغې چینایان د ټکنالوژي د عصر سره برابر دغه وسایلو څخه کار اخلي چې اسانتیا رامنځته کوي. ولې مونږ خلک زمونږ دیکانان چې د اوس وخت کې مغه بیل او مغه غویا یا مغه کلبه ده، نو په کار ده چې مونږ افغانان هم په دې کار وکړو ترڅو زراعت معیاري کړو او د چین هیواد غوندې مونږ هم پرمختللي سیستمونه رامنځته کړو ترڅو زراعت وده وکړي. هغه معلومات چې موږ د خپل رسمي مضمون د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا چې د جغرافیې په نوم موږ لولو د هغې ته که چېرته موږ ځیر شو، چین په ټولو هیوادونو کې پر نفوس لرنه هیواد دی، اما دوی همیشه کوښښ د نوښت کړی دی، د پرمختګ یې کړی دی او دوی د هر لحاظه د ټکنالوژي له لحاظه د اقتصاد له لحاظه او همداراز د زراعت له لحاظه نوښتګر بلل کیږي او د دوی تر ټولو مهمترینه نوښت چې دی هغه د تعلیم لخوا رامنځته شوی دی. فعلا دوی چې کوم زراعت لري یا کوم نوښت چې دوی رامنځته کړی، کوم پرمختګ یې کړی دی، هغه پرمختګ که چېرته موږ د ټکنالوژي له نظره بررسي کوو په ټولو هیوادونو کې چین په لومړنۍ درجه هیوادونو کې راځي. یاره دې معلومات ماته نشته. د چین دیکان څنګه ژوند تیروي؟ چینی بزګران د افغان بزګرانو په شان میوې دانې کري. چین د دهقانانو عایدات څنګه ده؟ دوی شتمن دي که بېوزله دي؟ د چین بزګران څنګه ژوند تیروي؟ د چین د بزګرانو عایدات څنګه دي؟ د څو افغانانو خبرې مو واورېدې چې د چینی بزګرانو د چارو او ژوند په اړه یې خپل نظرونه راسره شریک کړي وو. د چین حکومت د کرنیز پرمختګ لپاره څه تدبیرونه نیولي دي؟ زه په همدې موضوع د CGTN له AI غوټۍ سره خبرې کوم او د هغې نظر راخلم. سلامونه AI غوټۍ، که زما پوښتنې مو اورېدلې وي نو مهرباني وکړئ چې په اړه یې لږ معلومات راسره شریک کړئ. سلامونه جوړ په هر ډیره مننه. ما ستاسو پوښتنې او د افغانانو نظرونه واورېدل. د چین په کلیوالو سیمو کې زیات کسان ژوند کوي او د کرخنیزو چارو پیمانه یې هم پراخه ده. نو د چین حکومت تل د کلیوالو سیمو د پرمختګ مسالې ته په درنه سترګه ګوري. د چین صدراعظم لی چیانګ د روانې میاشتې په 15 نیټې د دغه هیواد د 14 ملي ولسي کانګرس دوهمې عمومي غونډې ته د حکومت کاري راپور وړاندې کړی چې له مخې به یې چین د کرنې، کلیو او بزګرانو چارې پیاوړې کړي او په کلیوالو سیمو کې د هر اړخیزې سمسورتیا لپاره به هڅې وکړي. په دغه راپور کې د کلیوالو سیمو د هر اړخیزې سمسورتیا لپاره د کلیوالو سیمو د صنایعو پرمختګ، د کلیو آبادۍ او د مدیریاتي سویې لوړول مهمې دندې ښودل شوي او د بېوزلۍ د له منځه وړلو په برخه کې د لاسته راوړنو ساتل یې د کلیوالو سیمو د هر اړخیزې سمسورتیا بنسټ یاد کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې چین به د اختلي کرغنیز هیواد د آبادۍ په لوري د زرګونو کلیو د آبادۍ او د لسګونو زرو کلیو د اداري پروژې د تجربو په راغونډولو سره د بېلابېلو ځایونو له حالتو سره سم په منظمه توګه د کلیوالو سیمو د هر اړخیزې سمسورتیا جریان پیاوړی کړي.
چین چې د نړۍ تر ټولو ډېر لوی پرمختیایي هیواد دی په کډوالو سیمو کې د ژوند او چاپیریال د ښه والي لپاره هڅې کوي او د ملګرو ملتونو د دوامدار پرمختګ موخې د پوره کولو په پاره یې ستر خدماتونه کړي او یوه نمونه یې بللی شو. چین د زرو کلیو د آبادۍ او د 10,000 کلیو د اداري پروژې له مخې په کډوالو سیمو کې د پرمختګ چینی موډل آباد کړی او په دې مناسبات یې د ټولنې اقتصاد او چاپیریال په برخو کې د پرمختګ مسارې حل کړي چې د ملګرو ملتونو د 2030 کال د دوامدار پرمختګ له مخې سره پوره سمون لري. په چین کې د یادې پروژې پلي کول د دې ښکارندویي کوي چې په کډوالو سیمو کې د چاپیریال د ښه والي په ترڅ کې اقتصادي پرمختګ هم ترلاسه کیدای شي. مونږ باور لرو چې د چین بریالیتوب به نورو هیوادونو ته الهام بخښونکی وي. د ای آی غوټۍ څخه ډیره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو زموږ نننۍ مرکه همدومره وه. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.